الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. پنځون فکري بنسټ د یوې لویې غونډې په ترسروي د پښتو ژبې حقدار لیکوال څېړونکی نقاد استاد محمد عاطف صمیم ولمانځه. سید ضیاء الله وهاج د قرآن کریم د مبارکو آیاتونو په تلاوت سره غونډه پیل کړه چې ورپسې د پنځون فکري بنسټ مشرتابه اجمل جنت ښراغلاس وینا ته وبلل شو. ښاغلي جنت مېلمنو ته پر هرکلي سربیره پښتو ژبې او ادب ته د استاد صمیم چوپړتیاوې او ورکړې د نمانځنې وړ وبللې او استاد یې د یو حقدار شخصیت په توګه یاد کړ. همدارنګه جنت د استاد صمیم د ترسره کړو هڅو مننه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې د ژبې او ادب حقدار لیکوال به لا لمانځي او په ویاړ به یې غونډې او سیمینارونه جوړوي. د ښاغلي جنت له خبرو وروسته د استاد صمیم پیژندنه د کامې ولسوالۍ پوهنې امنیت د څارنې غړي ښاغلي عصمت الله عاصم وړاندې کړه. ښوونې او روزنې پوهنځي پښتو څانګې استاد پوهاند ډاکټر محمد ابراهیم همکار د استاد صمیم پر علمي او فرهنګي هڅو خپله وینا وړاندې کړه. پوهان همکار وویل چې استاد صمیم د اوسنیو لیکوالو هغه سرلاری دی چې پښتو ژبې او ادب ته یې کوټلی او منلی کار کړی دی او د بیلګې په توګه یې د استاد صمیم د څو کتابونو یادونه او پر هغې لنډې تبصرې هم وکړې. د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پخوانی رئیس او د خراسان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي اوسنی رئیس استاد اورنګ صمیم وویل چې استاد محمد آصف هغه څوک دی چې لر او بر پښتانه او د نورو ژبو ویونکي لیکوال یې له نوم او شخصیت سره اشنا دي. یوازې دا نه چې صمیم صاحب یو ښه پېژندل شوی علمي څیره ده بلکې هغه هستي ده چې د پښتو ژبې او ادب د څېړنې او لا غښتلتیا لپاره یې تل خپلې هڅې او کوښښونه ترسره کړي او زما په شمول ډېرو ترې په دې برخه کې زده کړه کړي. سمیم الله خان زما د مورنۍ نیکه مرحوم صاحبزاده امیر حیات الله مراد د ښوونځي ټولګیوالو کله چې دوی دواړه د وخت د مروجو ښوونځیو فارغېږي مرحومین د پوهنې خدمتګاران کیږي. باید یاد شي چې غونډې ته ښه لیکوال ښاغلی اجمل اټک یوسفزی د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاء الدین همتمل ژبور ژورنالیست ارشاد رغاند ښاغلی سرلوس مرادزی د علومو اکاډمۍ غړی پوهان عبدالواجد واجد او د هرات پوهنتون استاد عبدالواحد درد ناصري هم خپلې مقالې راستولې وې. شفیق صاحب غوندې دلته د مراد علي کامري صاحب غوندې دلته د شیخ نعیم بابا غوندې او ابراهیم صاحب او اسماعیل صاحب ټول مبارک خلک تیر شوي دي. دغه نه زما خو یقین دی چې بعضې خلک وشي دا سفترګر چې دی دا سید صاحب پلار همدلته اوسېدلی دی. د غونډې په منځ کې نوموتي او د طلایي خنجرو لرونکي ترنم ویونکي هر یو یار محمد پردیس حضرت یوسف یوسفزی او ملت دانش د ترنم خواږه چې ځینې د استاد صمیم په باب و د غونډې په ګډونوالو وویشل چې توده بدرګه ورته وشوه. ناورې خو بیا هم کوه خیال خبره وانورې دا د مینې راز دی چې دیوال خبره وانورې دا د مینې راز دی چې دیوال خبره وانورې
ناوري خو بیا هم کو خیال خبر وانوري دا د مینې راز دی چې دیوال خبر وانوري دا د مینې راز دی چې دیوال خبر وانوري لارو تللی سړی دا د خوشحال په لارو تللی سړی دا د رحمان په تور منلی سړی حمزه بابا خو یې خپل پیر منلی د قلندر په پل ختلی سړی د توتکۍ غوندې وبال وبال هغه په هر چا خوږېدلی سړی که وس یې وی ده به نیولی سړی که وس یې وی ده به نیولی سړی د ژوند په لارو کې لوېدلی سړی دومره سمین دی درته څه ووایم لیکوال او د استاد تمیم استاد ښاغلي قاضي فضل غني کافلام د استاد تمیم پر ژوند هڅو او شخصیت خپلې خبرې وکړې او استاد تمیم یې د عاطفې او مینې الګو یاده کړه د قاضي صاحب کافلام تر خبرو وروسته د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د فرهنګ عامر سید امرالله امید د استاد تمیم پر ټولنیز علمي هنري او ادبي شخصیت خپله مقاله واوروله چې پکې ښاغلي تمیم د اوسنیو لیکوالو سرلاري او د پښتو ژبې او ادب لویه سټه معرفي کړې وه یوازینۍ مننه او لفظونه چې لرم هغه دا دي چې پروردګار دې ستاسو هر قدم د نیکۍ په تله کې واچوي او خدای دې ستاسو هغه تله درنه کړي چې د ډېرو کمو خلکو په نصیب کېږي هغه تله او درنښت په ډېرو کمو وسایلو باندې ترلاسه کېږي دلته د ټولو زما ښاغلو د دغه خړکو ځوانانو نه نیولې او زما له هغه د بحرونو او سمندرونو نه اخوا مینوال چې په هغو کې تاسو دا لمانځغونډه د کامې ولسوالۍ د ملکانو شورا د مشر ډاکټر محمد قاسم لخوا په دعایي لوستلو سره پای ته ورسېده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر يا الله يخطى تاكمن باجسي ناسنا نولي أفغانستان شتيسا لحكالة فديمت جمهوري يا إله الزكاة فديشو فديمت معبود بك الحمد لله نن أفغانستان کے وقامی اسلامی نظام تدی قیادت لاندې تعلیم یافته خلک یا الله دامن کا دخل خزانو دې آباد کا زبر ملک دا یاد چې ما تدین علماء وساتره دې دا یاد چې خاله د مجاهدین وساتره او دا یاد چې من کړه پروفیشنل او مسلکي خلک جوړ کړي یا الله زما افغانان نور مساوا اخر کې دا خبره وکړم چې نور یو قابل اسلامي نظام او وتركي افغانستان فهنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا رب العالمين.